کله چې د جو بازار څخه راووتلو نو په لارې کې یو هوټل ول. هلته ودرېدل چې د سهار ناشته وکړو او ما سوچ دا وکړي چې زه به په ناشته کې ناریل خورم او د چای پر ځای به د شایدانور ور سلاجي ډرینک شم. نو د بس څخه راشه وسولم چې په دې ساعت باندې یو ځوان غږ پر راوکړي چې فضل افغانه زه تا فیضنم زه ستا هر ویلاګ ډېر په شوق باندې ګورم. د هغه مننه مې وکړه او مخ ته ولاړم یو دوکان ته. هلته یو شپینجري بابا او له هغه څخه مې یو پیپ راواخیستی چې دغه ناریل څخه د اوبه په وڅښم. نو د باندې چې راووتلم د ژوب یو ځوان غږ یې راباندې وکړي چې فضل افغانه زه ستا هر ویلاګ ډېر په شوق باندې ګورم. د هغه مننه مې وکړه او راته ویې چې زه دلته ستا څه خدمت وکړم. نو ورته ومې ویلې چې یو خدمت مې مه کوه، بس خدمت دا دی چې راسه دا ناریل په ګډه باندې سره مات کړو او ویې خورو. چله خیره دغه د کوپرې کې مې دغه وکړي پیپ مې کې واچوئ. عرفال غږ په راوکړي چې دی د ژوب اوسېدونکي د علاقې د سیمې نوم څه دی؟ دغه مردم کلی دی تحقیق ورته یایي چې ډېر ښه ښایسته او ځنګلي وطن لري. له وخت څخه دلته زیتون بېلابېل زیاته دي او ماشاءالله موږ په لاره روان بیخي ډېرې اوبه هم را روانې ولې او زرغونه علاقه وه لکه دا اوس ته وینې. دا دلته کم فصلونه چش کېږي دلته؟ دلته خو په زیاتره وخت موږ وینو چې دلته زیتون زیاته وي. دا چلغوزه نه دی، موږ چلغوزی ورته یایي. دلته نور هم شنانې ګورګورې دغه د په دې وطن جنوبي پښتونخوا میرادم کپیپس کوم شیراني سیمه وطن ورته یایي ضلع دا په دې کې هر کله دی. زوردی کور ودان پر ما یې غږ وکړي چې فضله راسه زه به دې خدمت وکړم مال یا به سر سره ورسېدو. ته خپل څه تعارف هم راته وکړه نو ته دلته څه کوې؟ نوم چې دی دایره ماریپال له ژوب وطنه د تاسو مکاتب یم او زموږ په خپل هم دغه ډسټرکټ ضلع شیراني ده. نو دغه ښه ښایسته وطن دی. دلته بېلابېل له ډېرو ځایونو د اختر دپاره راځي، سیلونه کوي. تقریبا دا د یو 4 کیلومتره لاندې زموږ شلیزه ده چې په دې کې جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا داسې خلک هم ما لیدلي چې له لوی کور افغانستان دغه راتلي دلته په اتلګرۍ له پکنیک پوینټونه زیاته دي. هر سړی دلته بس بیا زه نمبر در کوم یا به ته نمبر راکړې بیا به انشاءالله راځم ښه ویلاګونه به جوړ. ته اوس دا ایسه ټرای کړه دا مې خاص د کوټ سره اخیست یا بیا سپیشل دله راځه سپیشل مننه.